بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أرحب بكم مشاهدينا الكرام أجمل ترحيب، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درنو لیدونکو، اوریدونکو، زده کوونکو، تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې انشاءالله روغ او جوړ به یاست. د پنځمې وحدې 3 حواره موږ سره ختم شول، خلاص شول. لومړی حوار، دویم حوار او دریم حوار. راځو د دې حوارونو لومړی مفرداتو ته ور انتقالیږو او د مفرداتو نه وروسته چې دی بیا تمرینات دی، تمرینونه دي، بیا هغې کې یو څو ورځې او شپې سبا کوو. المفردات ما مخکې ویلي وو د دې درس کوم مفردات، کوم کلمات چې دي انګلیش کې ورډز دي که نه، هر درس چې وي په هغه کې یو څه الفاظ وي او پښتو کې هم یو څه لغات وي. نو په عربي کې المفردات، الکلمات، همداسې نور هر څه ورته ویلی شو. العرض، پریزنټیشن، پیشکش، وړاندیز. انظر، وګوره. واستمع، واوره. واعد او تکرار کړه. لحم، غوښه. دجاج، چرګ، چورګوړی. سمک، چې دا عکسونه خو هم تاسو ته ښکاره شي. ماهي، ارز، وریجې. سلطه، سلاطه. فاکهه، میوه، فروت. 100 کیل، 100 کیلو. شای، چای. قهوه، قهوه. ما قهوه تاسو ته شرحه کړې وه چې دا قهوه هغه زموږ قهوه نه ده چې بې بورې شو، تریخ چای شو، چې بوره شوه نو قهوه شوه. نه، قهوه هلته بیل مطحونه. مطحونه په عربي کې هغه ته وایي لکه موږ او تاسو دا غنم وټکوو یا ژرنده کې وړه شي که نه، طحن، دې ته د طحن وایي. دا د طحن عملیه ده چې بیخي میده میده شي، پوډر غوندې ترې جوړ شي. قهوه چې دی دا مطحونه وي، داسې لکه تقریبا کافي چې میده میده کړي، یا داسې یو چې میده میده کړي نه کافي قهوه جوړیږي. بیا قهوه بیل شی دی هلته او شی بیل شی دی. ماء یا ماء. ګورې دا هر یو اسم سره قهوتون، شایون، ماء کولی شي. زه بعضو سره وایم، بعضو سره نه وایم. ماء، اوبه. تمر یا تمر، کجوری. حلیب، شوده، شیدې. طعام، غذا، خوراک. شراب، څښاک، drink. ضیوف، میلمانه، guests. مائده، دسترخوان. یو ټوکم د چا ویلي چې هغه کوم خان دی چې نه مسلمان دی او نه انسان دی، هغه دسترخوان دی. په هر صورت مائده، دسترخوان. جوعان، وږی. وجبه، د یو وخت غذا ته چې وجبه ویل کېږي، چې انګلیش کې ما ورته ویل چې میل وایي که نه. د سحر وجبه، د غرمې وجبه، د ماسخوتن وجبه. فطور، د سحر سهارنۍ ورته وایو، که څه ورته وایو بریکفاسټ چې انګلیش کې ورته وایو. سحر چې کوم چای ډوډۍ وغیره خوړل کېږي، څوک ورته سباناری وایي، څوک سهارنۍ وایي، څوک د سحر ناشته وایي، څوک چای وایي، څوک شی. غدا، لنچ، د غرمې ډوډۍ. عشاء، ډینر، د ماسخوتن یا ماښام ډوډۍ. ګورې دا عشاء نه دی، عشاء ماسخوتن ټایم ته وایي او عشاء د ماسخوتن یا د ماښام ډوډۍ ته وایي. یأکلو، خوري. یشربو، څښي. یطلبو، ریکویسټ کوي، غواړي، طلب کوي. وزن، وزن. کثیر، ډیر. قلیل، لږ. نحیف، وچ. ډنګر، وچ کلک وي، سړی خوښن نه وي، څورب نه وي، وچ کلک وي. سمین، چاغ. 98 صفحه خلاصه شوه، انتقالیږو 99 صفحې ته. اكتب رقم 1 على الطعام ورقم 2 على الشراب.
دلته به لیکئ یا یو یا دوه. خو څنګه به پوهیږئ چې دلته یو ولیکم که دوه؟ که چیرته خوراک و نو یو به ولیکئ، او که همدا چیرته څښاک وي نو دوه به ولیکئ. لحم غلط، دجاج وګورئ چې خوراک دی که څښاک. حلیب. فاکهه یا فواکه. فاکهه یوې میوې ته وایي، یو فروټ ته وایي. فواکه ډېرې میوې ته وایي. شای که څښاک وي دوه، که خوراک وي یو. اکثره د دري زبان ورونه او خویندې چای ته مو وایي چای می خورم که نه، وایي تو چای می خوري، او چای خو نه خوردن کېږي، چای خو نوشیدن وي. سلطه. ماء. سمك. قهوه. دا خو زم نه وینم چې دا به څه وي. وګورئ که د خوراک شی یو ولګوئ، که د څښاکو نو دوه ولګوئ. دا نو تمرین دی. اوس دوهم نمبر تمرین، 99 نمبر صفحه. صل بین الکلمتین المتضادتین. د دوو کلمو چې هغه متضاد وي، یو د بل ضد وي، هغه سره وصل کوي. دینه به خط کش کوي دیتا، دینه به خط کش کوي دیتا. نحیف وچ کلک. دلته به څه وي؟ سمین. تاسې حل کوئ، که حلم که خبره ده، که حلم نه که بیا ویډیو پلی کوئ. قلیل. کثیر. ینام. یستیقظ. د یو بل ضد دي. نعم. لا. انتقالی گو سلم نمبر صفحه ته. په سلم نمبر صفحه کې دا د موږ او تاسې سنچري ووهله انشاءالله. ماشاءالله ډېر تیز روان یو. په ډېر لږ وخت کې 100 صفحې تاسې ولوستلې. 100 صفحه ډېر شی دی، خو په دې شرط چې تاسې زده کړی وي. او د سنچري په سلیبریشن کې دا چې سلمه صفحه ده، دا باید موږ او تاسې سره ولمانځو. هر هغه څوک چې دا ویډیو اوري هغه باید موږ سره د دې په لمانځلو کې شریک شي. د همدې درس په اوریدو سره تاسې باید 100 عدد ولیکئ او همدې ویډیو ته په یوټیوب کې کمنټ ورکئ. کمنټ 100 یا که ذهن ته مو هیڅ خبره نه راځي نو صرف کمنټ کې 100 ولیکئ، او که ذهن ته مو څه خبره راځي یوه جمله د درس په هکله یو جمله حتما ولیکئ چې سلمه صفحه د درس د کتاب ولمانځو. الوحدة الخامسة پنځمه وحده. الدرس السادس والعشرون 26 نمبر درس دی. مفردات اضافیة. هلته موږ چې دی مفردات ولوستل، د همغې درس مفرداتو لحم دجاج وغیره د همغې درس الفاظو خپل. دلته اوس یو څه اضافي الفاظ زده کوو. موږ 1 2 3 تر 10 پورې اعداد زده کړي، تر 10 پورې. اوس الاولى لومړی، الاول الثاني مو هم زده کړو. مذکر د پاره اول الاول، دویم الثاني، خو الاوله چې ده الاولى، دویمه مؤنث الثانیه، دریم مذکر الثالث او دریمه مؤنث الثالثه یا الثالثه، څلورم مذکر الرابع او مؤنث الرابعه، پنځم مذکر خامس یا الخامس، پنځمه یا مؤنث الخامسه. التدريب الأول رتب الأعداد. دلته وګورئ په غیر ترتیب غیر منظم لیکل شوي. الثانیة، الرابعة، الأولى، الخامسة، الثالثة. دا به تاسې څه خیال کوئ؟ دویم څلورم پنځم داسې به ترتیب کوئ. الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة. التدريب الثاني صل بين العدد وكتابته. دا نو تقریبا که کوئ وکئ، دا تمرین بده خبره نه ده. الاولى نه به الاولى ته خط کش کوئ، دلته
الثانیه نه به الثاني ته خط کش کوي همداشان نور صل بین العددین دوه چې یو رقم وي د هغوی ترمنځ خط کش کوي انشاءالله دا به تاسې خپله حل کوي. انتقالی گو یوصلو یو نمبر صفحه ته 101 سل او یو. التراکیب النحویه وویشتم درس دی موږ سره په یوصلو یو نمبر صفحه کې. نحوي جوړښتونه دي موږ سره. کوم جوړښتونه؟ نحوي جوړښتونه دي. التدریب الاول دا مخکې مې چې دا خبره د کمنټ وکړه دا به حتما ځکه وکړي که تاسې دا ویډیو وګورئ. زه به په عین وخت کې په دې هم پوه شم چې څوک دا ویډیوګانې تعقیبوي، عدد لږ دی ډیر دی، په عین وخت کې دا به هم یو څه اندازه ماته معلوم شي. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. سوال او جواب خپل ملګري سره تبادله کړئ لکه څنګه چې په مثال کې دی. مثال چې دی الغدا صرف د غرمې ډوډۍ نوم ذکر دی او د غرمې د ډوډۍ سره به تاسې څنګه مثال جوړ کړئ. غرمې ډوډۍ چیرته ده؟ غرمې ډوډۍ په دسترخوان ده. دلته بیا د نورو ډوډۍ او خوراکونو نومونه دي، ته به ورته د فلانکی چیرته ده او ورته چې فلانکی په دسترخوان ده. مثال ته غوږ شئ. الغدا د غرمې ډوډۍ ده موږ سره. این الغداء غرمې ډوډۍ چیرته ده؟ الغداء على المائده د غرمې ډوډۍ په دسترخوان ده. همداشان دا ټول به تاسې حل کوئ. ویډیو سټاپ کوئ، دا تاسې حل کوئ، بیرته دلته راشئ وګورئ چې تاسې صحیح حل کړي که نه. د اول نه تر اتم پورې باید ټول حل کوئ. این الفطور الفطور على المائده. این العشاء العشاء على المائده. این السمك السمك على المائده. أين الدجاج؟ الدجاج على المائدة. أين الماء؟ الماء على المائدة. أين الفاكهة؟ الفاكهة على المائدة. أين القهوة؟ القهوة على المائدة. أين الحليب؟ الحليب على المائدة. ان شاء الله په معنی چې کوم ځای کې نه پوهیږئ ما نه هیریږي چې زه ترجمه کوم، بېغمه پوښتنه او کمنټ هر وخت کولی شئ. او که چېرته ستاسې لیوالتیا وه تاسې کولی شول. زه یو ورځ یوټیوب ته آنلاین شوی یم چې درس آنلاین کو، که کوم ورونه خویندې زده کوونکي لیوالتیا لري چې آنلاین موږ او تاسې مباحثه وکړو، بحث وکړو، نو تاسې کمنټ پرېږدئ، بیا به یو ورځ وټاکو چې همغه ورځ همغه ټایم ته بیا تاسې آنلاین شي. زه نه پوهېږم چې په یوټیوب کې به داسې آنلاین محاوره وشي که ونه شي. که ونه شي نو کمنټ خو حتما تاسې کولی شئ، زه هملته آنلاین جواب کولی شم. په هر صورت که چېرته مو وخت ټاکه نو وخت به بیا د شپې 7 بجې وي زموږ او ستاسې. خو که چا لیوالتیا ښودله بیا به هغوی سره موعد اپوینټمنټ ته وایي انګلیش کې، او موعد په عربي کې ورته وایي وعده چې سره ټاکل کېږي که نه. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. سوال او جواب خپل ملګري سره وکړه لکه څنګه چې په مثال کې دی. اللحم غوښه. دې نه به تاسې دغه ټول دا د یو نه تر شپږو پورې چې څومره دي دې نه به تاسې کومسې مثال جوړوئ. این دغسې مثال ده، دا ما چې ورته اشاره کړې ده. دا اللحم مثال چې څنګه حل کړی داسې به دا نور هم تاسې حل کړئ. اللحم ماذا تأكل في الغداء؟ په غرمنۍ یا غرمه ډوډۍ کې څه خورې؟ آکل اللحم غوښه خورم. همدغه سوال به اوس تاسې د شپږ واړو مثالونو کې حل کړئ. ماذا تأكل في الغداء؟ آكل السمك. ماذا تأكل في الدجاج؟ دویم ماذا تأكل في الغداء؟ آكل الدجاج. ماذا تأكل في الغداء؟ آكل السلطة. ماذا تأكل في الغداء؟ آكل الأرز. ماذا تأكل في الغداء؟ آكل الخبز. ماذا تأكل في الغداء؟ آكل الفاكهة. فروټ خورم. بعضې خلک یا وزن کموي یا فرض که خپل صحت ته ډېر پام کوي، څوک نور شیان نه خوري، څوک سلاته خوري، څوک صرف
میوه خوري، بعضې خلک د خېټې او د زړه دواړو باندې نو ماهي او چرګان او کړیان وهي. بیا الوحدة الخامسة، پنځمه وحده، 28م درس، الدرس 27 ګورئ چې لږ لږ مو درس زیات کړی دی، اسانه دی انشاءالله. هغه محاورې چې دي هغه نوي الفاظ نوي درس وي، بیا به یو صفحه باندې اکتفا کوو. تمریناتو کې به لږ تیز. حول کما فی المثال، تغییر یې کوي لکه څنګه چې په مثال کې دی. مثال کې څه دی؟ یأکل الطعام، ډوډۍ خوري. ډوډۍ خوري ته ورته وایه چې ډوډۍ مه خوره. یأکل الطعام لا تأکل الطعام، ډوډۍ خوري ډوډۍ مه خوره. همدغه مثال دلته تاسې. یشرب الحلیب، هغه شودې څکي ته ورته وایه چې شودې مه څکه. اول، دویم، دریم، څلورم، پنځم، شپږم. دا به ټول تاسې حل کوئ. ویډیو سټاپ کوئ چې تاسې حل کړل، یا په کتابچه ولیکئ یا ځان سره تکرار کوئ، او بیا ویډیو پلی کوئ، وګورئ چې تاسې صحیح حل کړي که صحیح مو نه دي حل کړي. یشرب الحلیب، لا تشرب الحلیب. یکنس الغرفة، لا تكنس الغرفة. يغسل الملابس، لا تغسل الملابس. يشاهد التلفاز، لا تشاهد التلفاز. يقرأ الصحيفة، لا تقرأ الصحيفة. يطلب السمك، لا تطلب السمك. کیدای شي بعضې خلک د یطلبو او یریدو ترمنځ لږ کنفیوز شي. یطلبو معنا هم غواړي او یریدو معنا هم غواړي، خو لږ فرق لري. یطلبو پښتو کې زه نه پوهېږم، خو انګلیش کې ورته ډېر ښه الفاظ لرو. یطلبو ریکویسټینګ، که نه طلب چې دی ریکویسټ دی. یریدو وانټ، I want او I request. کله چې هم I request انا اطلبو، کله چې هم چې زه غواړم I want انا أريدو. نو د یطلبو عموما داسې ریکویسټ غوندې دی، د یو څه طلب دی، او یریدو غواړي. نو چې دې کې باید تاسې کنفیوز نشي. یطلبو السمک ماهي غواړي. نو فکر کوم چې د نن لپاره به همدومره درس بس وي. 4-5 صفحې مو نن وویلې، او بیا هم تکراروم په آخر کې چې په دې ویډیو مو کمنټ هېر نشي. کمنټ کې ولیکئ 100 یا 100مه صفحه، او یا د درس په هکله تاسې یو جمله ولیکئ. نكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا، ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.